دا سنا لائق زما غنی سبحان دی او چی رحیم دی هم کریم دی هم رحمان دی نو هم د مړو ژوند دی پیدا کړی ژوند دی مړو نانو او هم هر کار په قدرت سره روان دی یا هم پالل کی دی دا ټولو عالمونو نو او هم هر وخت دی دار چا روزی رسان دی نو دا ولدا الله حمد سنا دا یا بیا درود پا محمد آخر زمان دی یا چی سردار دی دا مباڑو نبیانو نو او پٹولی دا مرسلانو کی سلطان دی نو بیا سلام دی وی منظور پچارو یارو که صدیق دی که عمر علی عثمان دی یا ور پسی رستو قصه شورو کو مازا او مکمل تفسیر میں ملدی دا قرآن دی یا ترجمه میں دا وستا سرا کبلانو یا غوغ پکی دا سناشنا کل بیان دیے یا دای برتا غوغن کی دا پخشانا او پا مزام شورو کڑی دی بیانا نو تیر شوی زمان کیو بادشاہونو یا سخ دشمنو دا اللہ غنی سبحانا یا سجدی بئی بوتانو تکولینو او دی ظالم ځان له جوړ کړیو خدایانا نو پاس چل باندې خلق گمراه کول خوخ نوخ پلا بادشاہ کی مسلمانا یا زور ورو چا جواب ورکول نشونو او مسلمان سات پپٹا خپل ایمان نو پیوزے کی خلق جمع میلوانو یدی کافر کڑو دارنگ بیانا یدائی بیچی ارسڑی ببت پرسوینو او نما نما خپل بادشاہ کی مسلمانا نو دی کافر جرگا کی دا خبری وکڑی نو یو ظلمی شو دی محفل نرا روانا یا لاړو کی ناستو د ګورون لاندینو او د کافر خبر ډیر کړلو پریشان یا تفسیر وای چې یو سو منټه مس کی تیر شو ورپسې پنځه شپږ نور لاړل ځوانان یا پنځه شپږ واړه دول لاندې ناستونو او دغه یو کدی نور نه پرسانا نو ورته وی چې څنګه ټول دل ترا ټول شو خپل خپل رايخ کار کې په میدان
یا ټول وی چې الله یو واحد شریک دی نو او شرک نه لري بادشاہ کې بل سبحانا نو سجده بم کوو هغه الله تانو چې رحیم دی هم کریم دی هم رحمان یا د بادشاہ خبر نه منو فضل دینو او که مصفاتور پری کی حکمران یا آبادنا د کافر د وجی لاړل نو او بلد بی کبی د خدای په بیابانا یا ناگهان چا باچا تا خبر ورکونو او شرارت د پار لاړل غمازیانا یا ورته وی صاحبا هل تسو کسان دی ستاسو حکم نا منی ستاسو پرمانا یہاں غدمو چی بادشاہ حکم جاری کونو او را حضر کے مات واڑا حلکانا یدا کسان چی دا بادشاہ دربار کی پیشو بادشاہ کو ددی ټولو نه پرسانا یا بادشاہ وی هلکانو بت پرشینو او مجوڑیږي په دین ماتا دشمنانا نو خبرداوی چې د خپل رضا پریدنو او سجده وکړه ټول دی بت په میدان یا کامن منی سزا بسخت در کمانو او دا بیاد لری جمله مسلمانانا نو یو ورځ مولتا میټیم تاسو لدرکو سلاو کې چې بیا ونکړې ارمان یا جنگل تردا مره شو خدای د خیر کینو او شاهزادګانو باندې راغی امتحان نو دی بادشاہ خبری کی جکڑی پلانگ والا اس پروائی نلری دا خدای دوستانا یکی دا غوگ چیشی خبر پا حقیقت او مخ کی وګور کارونا دا قدرت نو فیصله وشولا داس په دربار کی بادشاہ وکو د یوه ورځ مولت او تماشی تی ولاړو عالمونانو او دا کسان چې دی کافر نشو رخصت نو بیا راغل شو مشوره وکړل ټولو د بادشاہ د جنگ خونه لرو طاقت یا خبرداوی چې وزو د دی وطنانو او چې دا خپل ایمان کو پاتې سلامت او زچ زو سرا په خدای هر څه چکیږي نو الله یو دی بل نشته شراکت یا زما سترګو کې رانی وخ کې ښکار
شوینو او چی بیان لکم د کافو د غیرت نو دای وی ټول د کلینا روان شونو او پدارنګي وکړو کلینا هجرت نو یو سپی ومود دی کاف ملګرتیا کینو او ټولو کړو دا سفر په شراکت نو لاړل غرونو تا یو غار کې شو دننانو او شدی ربا ډیر مینا محبت نو شپږوالو باندې خوب راغی ود شونو او سپی د غار پاخله کې پروت دی سلامت نو وخت ډیر تیر کو په خوب باندې ودو ناسا بیو کس د خوب ناشو چتا یا رو ټول غار کې د خوب نرا بیدار شونو او ټول خپلو کې شروع کو مصلحت نو یوی بل تمنګ با سمر خوب وکړي نو بل وی یو رز یاد نیم پاسات یا بیا وی چې او کسلی ګسا دالانو او گی شوی دا روټه شو ضرورت نو یو ملګری پیسې ځان سره جوړی لال بازار ته د سودا په غنیت نو یو ملګری پیسې ځان سره جوړی نو او لال بازار ته د سودا پاغانیت نو حمید گل پلان والا خلی مسله دانو او ډیر ثواب لري لکی چې حقیقت یا پاسرا میں در بیا قلم روان شو او میں فلگرم میں د شیر پا میدان شو نو اس قصلا صحاب کاف در تکوما یو ظلمی تی پسودا پس روان شو یا انداز الخارجی خاری بدلانو او دا حلق دی بازارونو تا حیران شو نو یر یر کی روان دی غلی غلی نو یا پا بازار کی ور داخل پا یو دکان شو یا سودا وشوا چ پیسے یہ ورکولی نو او دکاندار دغ پیسو تا قیران شو نو ورتوی حلکا تابو زنبات شالا ستا پیسو باند زما بدل گمان شو یادا بند پزړه یوا شپې خبلانو او خدای د خیر کی شهزادگان دل دستومان شو نو باچاو قتل روپے سن پی بدلو دا باچا
د غیر په تحقیران شو یا بادشاہ ویدری سوانو کالا وشونو او دا بادشاہ حلق تدارنگ گویان شو نو حالو بایتا پکم زیکی دی رئی زما قل گمان تا تحقیران شو یا حلق وی بادشاہ بغرنو کی او غار دینو او باغی غار کی زمنگل تا گزران شو او یو کافر بادشاہ بزور کافران کولو دا حق دلا صغار کی بندیوان شو یشپگ یو من کسانو ومرا سرس پیدینو او دمگیر پا دغ غار کی دغ شان شو او ادوشویو بیا دزانا خبر نشونو پر کالے کی پا مز پریشان شو یا نور خبر نیم چی وخا لگو شو کدیرا او دا اللہ پا قدرتنو تیران شو نو بادشاہ وی الکا زمدر سرغارتا ور سر لخکر فوجن را روان شو یا چی کم وقتی ور نزدی شو دغار خواتانو او دی الکا خبر داو کا بادشاہ تا نو تاسو درگے یوازی بور زمزم دا ملگری پخوگا کی خبر ومزا یا حسن چدا پخوا حسد بوشینو او زور زما چی خبر زمن یوشی نو دی حلق ملگری دی نکڑ خبر ورتے وی بادشاہ راغل دی باہر یا انتظار کی باز منگ بار ولار وینو ملگر استاسو لیدل غواړي نو ز یواز عالم تاسو لسلالا او کرزا وی استاسو باروز بادشالا نو پارزا پا خوشاله کی بختور شو او مشورہ باند بادشاہ لرا بہر شو نو چی دغار نا شہزادگان راوت البارتا بادشاہ وی الکٹول بوزم دربارتا نو شہزادگانو وی بادشاہ منگ دل تپریدانو او دوبارہ را پس گٹی دل تکیدا نو منگ پری رچی پراتیو پدی غار کیے خوشحالی دا دنیا نکو دربار کیے یا غار تدنا دوبارہ شو لکانا او دا بادشاہ پا دغ وقتو مسلمانا نو بیا بادشاہ وی جو جماعت بعد ومزا خلد غار پدی جماعت کی گیر ومزا نو
چې باچا جمعه تیار کو کم زمانه او دوی ته خکلی دیوالو او باخشانه نو شازادگانو سرا جخ جمعه تیار شو رستو خلقو تا د دوی پات یادگار شو یا پا تخدیل دی نمون دی لکلینو او دا د گنو تفسیرنو کی راغلی یا اسی بددال دو نشتی چاہتا صرف دغا معلومات دیو اللہ تا یا اسی بددال دو نشتی چاہتا او صرف دغا معلومات دیو اللہ تا نو حمید گل پلانگوال وی غوگنی سماتا دا کسلا کافو دا عمر حیاتا